السلام علیکم ګران پښتنو ورونو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. یو ښه ورځ مو پیل کړې وي. ملګرو، نن بیا هم د یوې نوې طریقې سره درته حاضر شوی یم. هیله ده چې دغه طریقه مو خوښه شي او تاسو هم ګټه ترې واخلئ. ملګرو، طریقه په دې ډول ده چې د پریمایز څه وخت مخکې دوستانو تاسو وکتل چې د سوالونو بیه هم لږ څه لوړه کړه، خو سوالونه اوس ټول په انګلیش راځي. ډېر دوستان دا ستونزه لري چې دوی ته سوالونه په انګلیش راځي او هغوی نه پوهېږي څنګه پریمایز پښتو ته واړوي. نو پریمایز نوی اپډیټ راغلی ده، هغه کې به تاسو په اسانۍ سره ټول پریمایز پښتو ته واړوي او په سوالونه به هم ټول پښتو ته راځي. نو دوستانو، تاسو به لومړی پلی سټور ته لاړ شئ او پلی سټور ته کله تاسو لاړئ نو دلته به تاسو پریمایز سرچ کړئ. دلته دوستانو ما ته ډایرکټ شته. دلته دوستانو تاسو لاندې کتلی شئ لاست اپډیټ جنوري 2020 د جنوري 22. دوستانو دغه وروستی اپډیټ دی، دغه اپلیکیشن ده. نو دا به تاسو اپډیټ کړئ. دوستانو ما اپډیټ کړی ده. نو دا مو چې کله اپډیټ کړ بیا به تاسو خپل اپلیکیشن ته راسئ او پریمایز اپلیکیشن به خلاص کړئ. دوستان دلته وګورئ زما ټول پریمایز په پښتو باندې ده. تاسو کتلی شئ. نو دلته تاسو کله اپډیټ کړ دلته به اوس په انګلیش وي. تاسو به راسئ تنظیمات ته. دلته دوستانو کتلی شئ دغه یو دانه کې را اضافه شوی د یو آپشن د اپ ژبه پښتو. دلته به تاسو دا کلیک کړئ. دا مو چې کلیک کړئ دلته به تاسو ژبه انتخاب کړئ. هر ډول ژبې شته دوستان، دا وینئ پښتو، اردو، عربي، فارسي، ټولې ژبې شته. تاسو به پښتو انتخاب کړئ او بیا تاسو ته به ټول سوالونه هر څه په پښتو راځي او په اسانۍ سره تاسو بیا پریمایز کې کار کولی شئ. نو دا وه نننۍ طریقه چې تاسو ته مو وړاندې کړله. هیله ده چې ګټه ترې واخلئ او له نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. تر بلې ویډیو زه ستا درنو زه ته درېږم. تاسو په پاک رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښې شېبې ملګرو.